خدای بخلی بختیار استاد د موسیقۍ په هغه استادانو کې شمیرلی شي چا چې په باقاعده توګه موسیقي زده کړې وه د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو نه د پېښور سره نږدې په مټی اسوخا بابا کې د زیږېدلي بختیار استاد تعلق د موسیقۍ د کورنۍ سره و دا غرور تاج محمد د رباب او تبلیغ استاد و او بختیار استاد به د رباب نه علاوه د نورو سازونو باریکیانې هم چیړلې هغه په خپل فن مینو ډېر مینو زما والد صاحب نوکر و ریډیو پاکستان کې او رباب به هغه غږولو موږ هسې چې د مټی چغرمټي دا زموږ کلی و پېښور بیا پلار هم ښار ته راوستو دې دوران کې هغه ډیوټي به کوله او دغه وخت کې ما دویم کې سبق ویلو خاله ماشوم وي ماشوم تقریبا 15-14 کاله عمر و سکول ته لیټ ناست وي نو بس پلار داخل کړم چېرې سبق تعلیم کې که ښه شي دي نو هغه ډیوټی له به تله راتله بیا زما دی به چې کور ته راغه رباب پې راواغوستم زما هم شوق پیدا شو ورسره چېرې زه هم دا چلې زده کړمه نو میاشت کې دوه کې دریو کې پلار ما سره ډېره خواري مو وکړه او تاج محمد ورور ما سره خواري کوله هغه نه بعد بیا راله ورور استاد ونیو نظر حسین نامه یې هغې نه بعد چې بیا پلار مې ضعیف شو نو تګ نه م پاتې شو معذور هم شو نو زه د خپل ځان پر ځای افسران صاحبانو ته درخواست وکړو چې ما دا زوی دی زما په ځای باندې والی جي نو هغه دې وخت کې رفیق شینواري جي زموږ کانپوزر و هغه مشر و دلته مشر و انچارج لکه کانپوزر هغه به دا غانې مانې موسیقي به هم کوله هم ته به یې دغه هم ښوله چې داسې به کوي دا داسې به کوي دا داسې ګانا به تیاره شوه موسیقي به تیاره شوه بیا به ریکارډ هغې نه بعد چې زموږ رفیق شینواري ریټایر شو دې وخت کې پیر سلطان محمود پروګرام انچارج و نو هغه په ما باندې دغه وکړو چې یو غزل یې راکړو چې یاره دې کمپوزیشن وکړه نو ما هم پې خپل شوق دغه کولو بیا هغه دا یو دغه مقرر کړم چې یاره ته به کې دا طرزونه به جوړی رباب په مې چې پکې غږولو نو بس شپې ورځې دې تقریبا څه بې شمېره ریکارډنګ یا که نه مثلا ګانې م جوړې کړې موسیقي م وکړه دې دوران کې جي فلمي دنیا ته پکې لاړو جي سرحد فلم و چې خورشید انور دلته راغلی هغه بیا ځان سره بوتلم منیر سرحدي و هغې نه بعد چې دره خیبر لکه څومره د رفیق شینواري سره بوتلو نو یو ډېر ښه کانپوزر هغه تېر شوی موږ بیا ځان سره بوتلو چېرې دي هم تجربه وشي نو ګانې مې هم ډېرې کړي دي کمپوزیشن بې تعداد او مثلا رباب مې هم چې ډېر غږولی دی استاد بختیار احمد په سوونو نغمې را جوړې کړي او دا ځکه چې هغه د ریډیو پاکستان باقاعده ملازم و ډېر کاله پخوا چې کله شکیله ناز پېښور راډیو ته راغله نو د بختیار استاد د موسیقۍ یو منفرد رنګې پیژندګلوي وګرځېده خودم دلتا زړه مې وړی په چشمانو کې بیا کډې بارېږي پړې واچولو خانو کې
دغه د کوچیانو د تګ کیسه په هر چا خوږه ولګېده. په سوونو خطونه او ټلیفونونه به د دې نغمې د اورېدو دپاره راتلل او بختیار استاد د دې شهرت باوجود بیا هم د ټولو فنکارانو فن ته په درنه سترګه کتل. یعنې ډېر کمپوزیشن شوی دی. خیال محمد شو، احمد شو جی، گلریز تبسم شو، هدایت الله، گلنار، کشور، ماجبین کتلباش، عقل مینا، معشوق سلطان. مطلب چې ټول سره د دې کمپوزیشن مې کړی دی او رباب مې چې غوږولی دی. دغه محنت نو کم فنکار داسې دی چې هغه ته تا چاته ښودنه ښودي او هغه زره قبوله کړي زرې طرز خپل کړی هغې کې جي بس آرټسټ هم شته او آرټسټ هم شته. لکه مثلا هدایت الله تعلیم یافته هغه به طرز به مراد مې کړو هغه به واغوستو، طرز به یې په مغزو پرېوتو، موسیقي به تیاره شوه، نو ریکارډینګ به مو بیا ډېر زر وکړو. ښه دې نه علاوه دې نه علاوه ماجبین شوه، د هغې هم تعلیم نو هغه به هم طرز به یې ډېر زر اخیستو. تقریبا دونه وخت به نه تېرېدو، 10-15 منټه. استاد بختیار احمد به د فنکارانو سره ډیره مینه کوله او په دغه مینه به د فنکار د فن ټولې باریکیانې راژوندی کړي. د غزل جي ښه یعنې غزل سره مینه لري. غزل ډېر جي هغې کې موسیقۍ پته لګي جي. ښه نو د غزلو څه تعداد درته معلوم دی؟ تا به تر اوسه پورې څو کړي؟ نه ښه یعنې بې شمېره دي جي. د بهر علي اواز پخوا هم هر چا اورېدلی، خو د بختیار احمد موسیقۍ دې زلمي ته هم نوې جو بختیار احمد نشته، ولې فنکاران کلم نه مري. د استاد بختیار احمد په سوونو شاګردان نن هم د رباب په تارونو کې د خپل استاد فکرونو له د نغمو رنګ ورکوي. دې کې شاګردان ډېر دي. نو ربره نومونه راته والمه، یا مثلا چې کوم پکې مشهور شاګرد خو مې صرف یو مصطفی نامه چې کنارلټ غږی هم شاګرد دی جي. بلادرګل شو، داسې ربابونو والا. میر حمزه شو جي. داسې ډېر دي جي. نو زه به تا ته کوم نومونه علم، خو رباب ما هغې ته په صحیح طریقه ښوولی دی. لکه رباب ستا د موسیقۍ خاص صنف دی. استاد بختیار احمد د خپل وفات نه لږه موده وړاندې د رابعه تبسم په اواز څو ټپې راجوړې کړې. استاد بختیار احمد د خپل فن په دنیا کې کله هم تنگ نظره نو پاتې شوی. هغه هر چاته په درنه سترګه کتل. تخلیق کار کله هم نه مري، بلکې چې څومره وخت تیریږي د هنرمندانو د فنکارانو د فن عظمتونه لا نور هم ځلا مومي. راشاشنا زما خفګان ګورا اوښکې مې ساسې په ګریوان